اوس مخکې نه دا رڼا چې دې ته میلاو مخې ته ځي نو په څه باندې ورځي؟ دا اوس په پل باندې ورځي. دا رڼا دې دپاره ده چې په دې پل صراط کې به تیارۍ ګورئ. دا د رڼا ځای نه دی، دا د تیارۍ ځای دی. دی به هلته پل ته ورشي، په دې پل اوس پورې وتلي. دا د اهل سنت والجماعت د تمامو مسلمانانو دا عقیده وه چې په پله باندې پورې وتل شته دی. خلاف ثابت دی د دې زماني منکرین حدیث له، کوم چې منکرین حدیث دي. او زه حیران دا یم، تعجب دا یم، دا وړمه چې یو سړی هغه نه معمولي غوندې خوله ده، لږ خطا شي خوله ترې وښویږي، خلک پسې راپاسي و یار ګستاخي کړې ده، موړ یې کوي صاحب او قتل یې کوي او ویې سوځوي او فلانو کوي فلانو کوي. دا جذباتیان خو ډېر زیات دي. او کوم چې برسر عام په میډیا باندې لګیا دي او د نبی صلی الله علیه وسلم برای راست ګستاخي کوي، هغې ته چا څه ونه ویل، د هغې خلاف څوک اواز نه پورته کوي. کولاو به وایي پول پکې چا راوستلی اوس. د څومره وختونه د ټولو مسلمانانو دا عقیده وه چې په پول باندې پورې وتلي، پورې صراط باندې میزان دی، هلته اعمال به تللی کېږي. دا منکرین حدیث راولي کې کولاو د هغې نه انکار وکړي، هېڅوک څه نه وایي. او کله به کې دومره ګستاخي وکړي د نبي صلی الله علیه وسلم، وایي په کم آیات کې راغلي، په قرآن کې په کم ځای کې راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه تاسو مینه وکړئ. دومره کولاو ګستاخي وای دا په کوم آیات کې راغلی چې د پیغمبر څخه تاسو مینه وکئ؟ اصل کې د پیغمبر ګستاخان دا خلک دی چې دیو نور خلکو له زړورتیا ورکوي چې که پیغمبر ته څوک کنځل کوي، که پیغمبر ته څوک سپور استغي وایي دی ورته خیر دی که نه؟ قرآن کې خو نه دی راغلي چې د پیغمبر څخه مینه وکئ. د داسې ګستاخانو باره کې هېڅوک اواز نه پورته کوي، زړه یې ایستلی دی خالصا. غټ ګستاخان دا دی چې د ذریاتو د دین نه انکار کوي. پوری صراط ذریات الدین نه دی، دا مسلمانانو عقیده ده چې په دې باندې زموږ ورپورې وتلي ټول مسلمانان په دې متفق دي، هېچا پکې اختلاف نه دی کړی سوا د دې ملحدینو نه او سوا د دې منکرینو حدیثو نه، هېچا انکار نه دی کړی. خو دې ته هېچا څه ونه ویل. خو ګولاو ګریوان ګرځي، لګیا وي ټول په میډیا باندې او د هغې خلاف څوک اواز نه پورته کوي. نو په پوری صراط باندې پورې وتل دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده. څوک چې مسلمان ذات وي قرآن حدیث باندې دا به دا مني. اوس دلته به دې پرې پل باندې پورې وځي. نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي مرو، تاسو تیر شئ اوس په دې پل باندې. نو خلک به په دې پل باندې هغه ورتېرېږي چې پل باندې کله دا خلک ورځي او دا ډېر نری دی، ګورې ډېر نری پل دی ګورې. او که بالفرض دومره نری نشي دا کوم چې په حدیث کې راغلی دی که نه، کاسې معمولي یو فوټ هم شي که نه، یو فوټ بالفرض خبره که یو فوټ هم شي که نه، خو چې دومره دنګ پول وي که نه چې لاندې جهنم دی، هلته غرغنډې والی کېږي، اور جوش کړی دی. او دا دومره جوړ دی دا جهنم چې 80 کاله پس د هغې په سر باندې چې کمرې ښودلی شي، 80 کاله پس د هغې یخ ته ورسېدم. نو چې دومره لاندې جوړ دی په دې یو سړی پورې وځي، هسې سترګې تورې تورې کېږي که نه تورې کېږي. دا خو لا ډېر زیات نری دی. نو الله وایي تېر شئ فیمرون علی قدر نورهم. اوس هر سړی به د خپل رڼا په مقدار باندې تېرېږي. نو څوک به د سترګې په رب باندې تېرېږي. فمنهم من یمر کطرف العین، د سترګې په رب باندې. ومنهم من یمر کالبرق، څوک به د برېښنا په شان ته تېرېږي. منهم من یمر کالسحاب، څوک به د ورېځې په شان ته تېرېږي. ومنهم من یمر کانقضاض الکوكب، بعضې خلک به داسې تېرېږي لکه دا ستوری چې راوغورځي ښکته. ومنهم من یمر کالریح، څوک به د هوا په شان ته تېرېږي. ومنهم من یمر کشد، بعضې به خلک داسې تېرېږي لکه چې منډه وهي، کشد الفرس، لکه اس چې منډه وهي. او بعضې خلک به تیریږي په عام چې څنګه مزل سړی کې هم دغه شان ته به تیریږي. خو کوم سړی چې هغه رڼا ورسره سره د ګوتې په مقدار باندې ده، د غټې ګوتې په مقدار باندې، دا به څنګه تیریږي؟ دی به دا څخه پوډیس لګوي، لاس لګوي سي، لاس په لګوي، کله یوه کونډه رانیولې کله بله کونډه رانیسي، ځکه دواړه طرف ته کونډې هم دي که نه. شوق السعدانو ته ویلې کېدلی شي یو بوټی د هغې د ازغو په شان ته را کونډې به دې دواړه طرف ته ایسې لګېدلي. نو کله یوه کونډه چې کوم دی هغه به دا رانیسي، دا سړی به رانیسي، دا به دې ځان را خلاصوي. کله به زوړی شي ښکته،
زوړن بشي په دې خپل ځان راټینګ کړي کله په لاس باندې ځان راټینګ کړي فلا يزال كذلك حتى يخلص دق شان دا مقابله به شروع کړي کله په یو وخت په ځان راټینګ کړي په بل وخت باندې کله په یو لاس کله په بل لاس باندې او دا خړپوسی به حتی يخلص تر دې چې ثبتیر شي چې تیر شي الته پورې اړه پوری وځي نو الته بودري فیدا خلص وقف عليه کله چې پوری وځي دې په دې ور باندې الته بودري بیا وی الحمد لله لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا ما الله دس نعمت را کو چې دای په دې ژوند کې شالان دی ور کړي دته په یو غټ نعمت ښکار شي چې زماره دي زیره دي جهنم نخلاص لمه